او نن سبا د مور پلار دا کوششي چې بس دا بچې بس نازبین پاتې شو سمو ته خوشحالېږي نه جی موږ په ده باندې موږ کار مار نه کوو بس دی لکه د مور په خوا کې ناستي نو غریب بیا د څه کار هم نه او ټول عمر یې کور کې تېر کړی د مور او د خور خوا کې اکثر خوی کې هم بیا عادت بس د څه بس د ښځو عادت ځکه چې غریب خو ټول عمر مور سره خوا کې ناستی که بیټک ته پلار نه راولي جرګولی ځان سره نه بوځي جومات ته ځان سره نه بوځي د سړو منځ ځان سره نه بوځي ټول عمر له غریب کور کې لکه مور ده او خور ده د هغوی ځای دی ذمهواري ورله نه ورکوي څه کار ورته نه واله کوي د هغه نه بیا دغه شی جوړ شي چې کله لوی شي نو دا پلار دوا کوي چې یالله داسې نه زه سزي کې ناست یم او دغه رانه شي راپسې ځکه چې هغه به څه به وایي او څه به کوي نو داسې نه چې دا خلک راپورې وخاندي دا ګورې زه حقیقت وایم که نه سم خیال دې خبرو باره کې نن سبا دا طریقه در ډېره که نه ده کوشش دی چې بس زما دا بچې د ایسی لاندې او ایسی کته او ایسی بره او ټچ والا موبایل او نعمتونه دې ته ډېر سخت خوشحالي صحیح ده سړی بچي له کوشش کوي چې ښه څه هغه له والي خو دې کې د هغه د مستقبل سوچ پکار دی سړو پورې کلک بدن سړیتوب د سړو په مجلسونو کې ناسته دا ډېره مزه کوي او دا باز چې په مجلس کې کله ماشوم او دننه ځه زه یو مجلس کې ناست وم چې خپل خپلوان ناست وي نو ما سره زما اکثر عادت دی چې زامن چې دي نو بهر ته راوځي یا راسره چېرته ځي نو بوزم یې نه یې منع کوم نو هغه یو ما ته وایي چې زما وایي دا عادت نه دی داسې لکه ځان یې چې لکه چې زه څوک یم زه واړه ځان سره نو ما دا څه ښه عادت خو نه دی ته واړه ځان سره نه پرېږدې نو دا څه اوسي چل دی کومه توره دې ووایي پرېږدې چې دلته کښېني چې وګوري زما دا پلار څه کوي څه نه کوي د دې سړو سره سبا له به زه نه یم یا به مړ یم یا به په دې کور کې نه یم نو چې کم سے کم د چا سره څه خبره خو کولی شي که نه چې دا خو پېژني چې دا د پلار ملګری دی دا خپل دی میلمه ته به وایي چې راځه کښېنه راځه ډوډۍ وخوره راشه دلته راشه هلته څه خبره خو چې وکړي که نه بیا کولی خو شي که نه سم خیال دی د عربو دا ډېر ښه عادت و چې بچی به یې د پیو دپاره بهر ته لېږو ولې وایي چې د ده بدن سخت شي او د بهر د هوا تازهی صفایي نو د بیماریانو نه هم بچي که خیال هم کړی دا زموږ علاقو کې هم لکه بانډو والا نن سبا خو دا کلي هم کلي پاتې نه شو د کلیو نه هم ښارونه جوړ شوي دي خو بیا هم هغه کلي چې داسې لږ سیټ دی او نعمتونه به کې ډېر نه وي داسې دا نن سبا چې کوم نعمتونه دي د دغه ځي دا ماشومانان د بدن نه ډېر تکړه او په غم خادي کې هم تکړه ته به ورته کله ناکله حیران شي ته به وایي چې سم مشر سړی دی داسې خبرې به کوي که نه یو نه ماشوم چې ویني سړی ورته حیران شي دا سم مشر یي او راشئ جي او تاسو کښېنئ جي او څنګه یې او ښه یې سړی ورته حیران شي نو دا هله چې کله بچی په داسې ماحول کې لوی شي چې خوږ شی کې هغه د هر صحیح ني او چې ټول عمر له غریب د مور په خوا کې ناست او دغه د مور د خبرې اوري او دغه د زنانو د سینګار یې او د زنانو د کپړې یې او د خور سره ناست او ده نو بیا ده کې هغه شان عادت بیا نیسم چې پکار وي نو دې باب کې احتیاط پکار دی خصوصا زامن دوی له څه نه څه ذمهواري په وړوکوالي کې ورکول پکار لکه ذمهواري دې ته نه وایي چې ته غر راوړه په اوږو ورته کېده لکه څه نه څه ذمهواري څه ده هسې مثال لکه کور کې څه سامان جمع شو او دا بهر ته وړه غواړي غورځول غواړي روزانه کور کې څه نه څه جمع کېږي چې خلک یې بهر ته ډېران ته یا څه ځي ته یې ګزاري او ته یو زوی ته وایي چې ستا کار دقه دی
بل څوک به دا کار کور کې نه کوي، ته به یې کوې. بل ته ووایي چې ستا کار کور له سودا راوړي دي د دې ځینه، بل ته ته به دا کار کوې، بل ته بل ته، او بل ته بل، او داسې یعنې څه نه څه ذمهواري چې ده ته دا پته ولګي چې زه سړی یم، زما په اوږو باندې ذمهواریانې دي، زه به څه کوم. دغه شان بدن کې هم ډېر کوشش دا نه دی په کار چې زما دا بچی نازبین لوی شي، بلکې د عادت کول په کار دي، د حالاتو هېڅ پته نه لګي، نو د عادت کول په کار دي. دا یو نصیحت دی او فایده مخې ته راغله.